بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذي فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. سورة النحل سورلسم سپارا آیات نمبر دے 1 په دې آیات کې الله رب العالمین دا ذکر کوي چې دا رزقونه الله تعالی انسانانو لچ ورکوي نو په تفاوت سره، یعنی د هر انسان رزق دا جدا دی، او په دې کې د الله رب العالمین ويعبدون خپل حکمتونه دي، او هغه حکمتونه انسانانو ته د هغې پته نشته دی. نو رب العالمین فرمایي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله رب العالمین غوروالی ورکړی دی بعضکم بعض استاسو نه انسانانو علی بعض په بعضو باندې فی الرزق په رزق کې، په مال او په دولت کې. فی الرزق معنا په دنیوي نعمتونو کې رب العالمین چاله زیات مال ورکړی وي، چاله یې کم ورکړی وي. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. الله رب العالمین یو مثال بیانوي د شرک د رد پاره. مثال دا دی چې یو مالک چې ډیر مال لري او هغه خپل مملوک لرا دومره مال نه یې ورکړی ورله چې ځان سره په اختیار کې برابر کی. لکه عام تاسو کې یو مالدار سړی دی خپل غلام خپل مملوک لا دومره مال ورکوي چې د ځان سره برابر کی. دا غلام چرته د خپل بادار سره
برابرې دی شي. نو جواب هم دا دی چې څوک هم دا نه غواړي چې غلام هغه د ځان سره په خپل مال کې شریک کړي. نو دغه شانې تاسو اے مشرکان رب العالمین چې دی خالق دی او باقی چې څومره مخلوقات دي دا ټول د الله مملوکان دي، غلامان دي، که ملائک دي، که انبیا دي، که اولیاء دي. نو دومره اختیار به رب العالمین هغوی له ورکړی وي؟ جواب دا دی چې نه. نو رب العالمین په دې آیات کې دا مثال هم بیانوي او دا هم چې رزق الله تعالی چاله ډیر ورکوي او چاله کم. نو رب العالمین فرمایي فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ایمانهم، پس ندی هغه څوک فضلوا چې غورواله ورکړی شوی دی هغوی ته د دنیا په صفتونو د دنیا په مال کې. براد دی رزقهم چې دوی واپس کون کی وی ور کون کی وی د خپل مالونو علی ما ملکت ایمانهم، هغه مرایانو ته ملکت ایمانهم چې مالکان شوي دي خلاصونه د دوی. معنا دا ده چې کلم مالک دا نه غواړي چې د ځان سره دا غلام په ټول مال کې شریک کړي. تاسو انسانانم دا قاعده منئ، نو بیا څنګه د رب العالمین د پاره دا مملوکان او دا مخلوق دا شریکان ګرځوي د الله سره حصدار ګرځوي. فهم فيه سوا معنا دا آیانو دا مالکان او مملوکان فيه پدې مال کې سواء برابر دي، یا فهم فيه سوا چې دا مالکان دا مال دی غلامانو لور کې د دې لپاره چې ځان سره برابر کې په اختیار کې. آیا برابرې دی شي؟ جواب هم دا دی چې نه، بلکې نه دی برابر. مالک او مملوک، بادشاه او د هغه رعیت دا برابر نه وي. نو نتیجه دا شو فبنعمت الله یجحدون، آیا پس په نعمت د الله تعالی باندې دوی انکار کوي، یا انکار کوي د الله تعالی د نعمتونو نه. دا د الله تعالی د نعمتونو انکار دی، او انکار په دې شان باندې دی چې ته د دې نعمت نسبت الله ته نه کې. پتا باندې کم نعمت شوی دی نو ته وی چې دا باران به طور مثال دا پلانی بابا راورولی، یا فلانی پیر یا بوت وغیره ستورو راورولی، یا مال چې کومه دا خورز میلاو دا پلانی، نو تا د دې نعمت نسبت د چاته وکړو؟ غیر الله ته. او دغه ته ویل کېږي انکار د الله د نعمتونو نه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. په دې آیات کې الله ذکر کوي چې نعمتونه در باندې رب العالمین کړي، نعمتونه د بچو، نعمتونه د بیبیانو، نعمتونه د نمسو، او قسمه قسم نور رزقونه الله در کړي د خوراک د پاره. خو بیا هم دا خلق ایمان نه راوړي. نو فرمایي والله جعل لكم، الله رب العالمین پیدا کړي دي ستاسو لپاره من انفسکم، د جنس تاسو نه، د نفسونو د ستاسو نه، معنا انسان پیدا کړي دا ستاسو بیبیانې، ازواجن بیبیانې پیدا کړي ستاسو لپاره ستاسو د نفسونو نه، معنا ستاسو د جنس نه. لکه دا زنانه چې دا هم انسان وي او تاسو هم انسانان وي.
اشاره د دې خبرې ته چې د پیریانو او د انسانانو په خپل منځ کې دا رشتې نه جوړېږي، یا د انسانانو او د حیواناتو بس دا ازدواجی زندگی چې مخکې زی شرط پکې دا دی چې انسان به د انسان سره نکاح کوي. بیا وجعل لكم من ازواجکم، او پیدا کړی ستاسو دپاره رب العالمین من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه بنینا زامنې پیدا کړي، وحفدتن او نسیانا. حفده اصل کې ویل کېږي خدمت تم، خدمتګاران، نوکران، خو نوسو تم ځکه خادمان ځکه وایي چې دا نوسي اکثره د دې نیکه ډېر خدمت کوي. اشاره ده که څوک بچی غواړي نو سبب هغه دا دی چې ځان له دې نکاح وکړي، واده دې وکړي، دا یې حلاله طریقه ده. ورزقکم من الطیبات، او رزق درکړی الله تعالی، خوراک درکړی دی الله تعالی تاسو ته من الطیبات د پاکو شیزونو نه. طیب معنا چې مزه پکې وي، مزیدارو شیزونو نه. افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون، آیا پس په باطل معنی باطل نه مراد باطل و معبودانو باندې یؤمنون ایمان راوړي دغه کافرانو، په باطل و معبودانو باندې دوی ایمان راوړي، په باطل و معبودانو ایمان راوړي. وبنعمت الله، او په نعمتونو د الله تعالی باندې چې اسلام دی ایمان دی، هم یکفرون دوی کافران کېږي، کفر کوي. آیات دلیل دی په دې چې د الله نه علاوه هر څومره معبودان دي دا ټول باطل دي، صرف او صرف حق ذات د بندګۍ هغه صرف الله تعالی دی. او آیات کې یوه بله خوندوره مسله غدا ده چې د نعمت کفران د نعمت ناشکري هغه دا ده چې سړی د نعمت نسبت مخلوق ته وکړي، یعنی دا نعمت په ما باندې پلانی کس کړی، پلانی بابا کړی دی، پلانی انسان کړی، الله ته نسبت چې نه کې دام د نعمت ناشکري ده. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. په دې آیات کې الله رب العالمین دا خبره بیانوي چې په باطل باندې کله دوی ایمان راوړي نو بیا د هغې بندګي کوي، د دغه معبودان باطل او بندگی کوي. او حال دا دی چې الله رب العالمین ورله رزقونه ورکوي د اسمان او د ځمکې نه، د دوی دغه پیران او د دوی دغه بوتان دوی ته هیڅ قسم رزق نه د اسمان نه ورکولی شي او نه د ځمکې نه. نو الله فرمایي چې ویعبدون من دون الله، بندگی کوي دا انسانان سوا د الله تعالی نه، ما د هغه معبودانو او د هغه شیزونو لا یملک لهم رزقا چې طاقت نه لري، د هیڅ واک او اختیار نه لري د څه شي رزقا د دوی ته د رزق رسولو. نو معنا دا شو ويعبدون من دون الله، بندگی کوي سوا د الله تعالی نه ما د هغه چا لا یملکو چې نه لري هیڅ واک او هیڅ اختیار لهم د انسانانو ته دغه عابدانو ته رزقا د رزق ورکولو د روزۍ ورکولو، من السماوات د اسمانونو نه پر راورولو د بارانونو سره، والارض او د ځمکې نه پر زرغونولو د شنکیاتو د سبزیجاتو او د ونو بوټو سره، دام نشي کولی شیئا هیڅ شی. ولا یستطیعون، باران او د ځمکې را زرغونتیا خو پرېږده، ولا یستطیعون د هیڅ شي طاقت نه لري دغه معبودان دغه باطل پرست په هیڅ شي وس نه رسیږي.
نه ځان ته فایده رسولی شي او نه بل چا ته فایده رسولی شي. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. نو الله فرمایي چې م بیانوئ تاسو لله الله تعالی لرا الامثال مثالونه په دې شان معنی چې تاسو وایي لکه مثلا الله پیدا کول کوي نو پلانې بابا یا پلانې بوتم پیدا کولی شي، نو دا فلانې مثال وګرځو مشابه وګرځو د الله تعالی سره. پلانې دا کار کولی شي او دا کار د هغه په واک کې دی، مثلا بچی ورکول یا مرضونه ښه کول، نو د الله صفت مخلوق له ورکو، نو دا مخلوق مشابه کو د الله تعالی سره. نو الله تعالی وایي چې داسې مثالونه مه بیانوئ الله لرا. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. یقینا الله تعالی پوهیږي په هر څه باندې، په توره شپه په توره ګټه تور میږي ویني هم، د هغې د خپو کشار موري، د هغې د زړه نم خبر دی الله رب العالمین. وانتم لا تعلمون، تاسو ټول مخلوقات چې تاسو نه پوهیږئ، د غیب علم تاسو نه لرئ، تاسو محتاج وئ په علم کې الله تعالی ته چې الله درته څه ونه ښیي. نو تاسو چې پیدا کیږئ په حقیقت کې تاسو بے علم پیدا کیږئ. لا تعلمون شیئا مخکې صورتونو کې بیان شو چې کله تاسو د مور د خېټې نه پیدا کیږئ نو تاسو په هیڅ هم نه پوهېدلی او اوس هم نه پوهېږئ، د سبا د ورځې علم در سره نشته، او رب العالمین په هر وړوکي او په غټ کار باندې پوهېږي. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. په دې آیات کې الله رب العالمین یو مثال بیانوي هغه خلقو ته چې الله رب العالمین د مخلوق سره یو شان ګڼي، برابروي. نو الله فرمایي چې تاسو مثالونه مه بیانوئ، مثال رب العالمین بیانوي، تاسو ورته غوږ کېږئ. حاصل د دې مثال دا دی لکه یو غلام دی، مرایه چې ورته وایي چې د هیڅ شي طاقت او وسې نه وي او نه په یو شیز کې هغه واک لري چې په خپل اختیار خرج کړي، تر څو چې هغه ته خپل بادار، خپل سید، خپل مالک هغه ورته اجازه نه وي کړي. او یو بل سړی دی هغه آزاد دی، غلام نه دی، الله ورته حلال مال ورکړی خو ډېر پراخه، او هغه د هغې مال نه په خپل اختیار سره چې څنګه یې خوښه وي خرج کوي. نو دا دواړه کسان برابر دي؟ نو رب العالمین فرمایي په هیڅ اعتبار سره دا برابر نه دي. لکه څنګه چې دا دواړه برابر نه دي، دغه شانتې الله رب العالمین ولله المثل الاعلى، الله مالک دی او تاسو ټول مملوکان یئ، تاسو غلامان یئ. نو مالک او مملوکم چرته برابر نه دي، او دې مملوک له الله دونه اختیار هم نه دی ورکړی. نو رب العالمین فرمایي ضرب الله مثلا، بیان کړی دی الله تعالی مثلا عبدا یو مثال چې مرئ دی، غلام دی. غلام خو دی، غلام خو آزاد ته ویلی کېږي په عربۍ کې عبدن، خو الله وایي نه نه مملوکن، داسې غلام چې هغه مرئ وي، داسې بنده چې هغه مرئ وي، د بل چا په اختیار کې وي، آزاد نه وي، د بل چا اختیار کې وي. لا يقدر على شيء، دی قادر نه وي، طاقت نه کېږي على شيء په هیڅ یو شیز باندې، نه د فایدې او نه د ضرر، د ځان نه ضرر هم نشي لرې کولی، ځان ته فایده هم نشي را حاصلولی، په مال کې په خپل اختیار باندې تصرف هم کولی نشي تر څو چې ورته مالک اجازه نه وي کړې. آیا دا برابر دی؟ ومن او هغه څوک رزقناه، بل هغه څوک دی رزقناه چې رزق ورکړی مونږ هغه ته، منا د خپل طرفه رزقا حسنا، رزق ښایسته معنا ډېر مال
پراخ مال مور کړی دی او څوک هم ورسره شریکان نشته دی د چا آواز ورپسې نشته نو دغه مالدار سړی فهو ينفق ازادم دی او مالدارم دی شریک هم نه لري نو فهو دغه انسان ينفق منه خرج کوي منه د دغه مال نه سرا په پټه باندې وجهرا او په ښکارا خپله خوښې ده هل یستوون آیا دوی برابر دي هل یستوون آیا برابریږي سره دوی برابریږي جواب دار چې نه یو آزاد دی بل غلام دی یو خرچه کولی شي بل نشي یو تپوس ته ضرورت لري او بل اړو تپوس ته ضرورت نه لري نو رب العالمین فرمایي دغه شانت مالک معنا خالق او داغه بندگان دا برابر نه دي که څوک برابر ای د الله تعالی سره نو دا برابرون کې دا مشرکان دي ظالمان دي الحمد لله رب العالمین فرمایي ټول صفتونه د اولوهیت خاص الله لري الحمد لله کې اشاره ده چې د الله د پاره وناکاره مثالونه هغه نه بیانوي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیاد خلق د دوی نه لا يعلمون نه پوهیږي په دې مثالونو نه پوهیږي او په دې نه پوهیږي چې حق چیرته دی وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه په دې آیات کې الله رب العالمین یو بل مثال بیانوي مثال دا دی لکه یو سړی دی چاړه دی ګونګی دی خبرې نشي کولی او د چاړه او د ګونګیتوب سره لاسونه او خپې امکار نه کوي نو په خپل مالک باندې په خپل مشر باندې دا بوج وي او چې کم طرف ته لیږي چې ورشه دا کار وکړه ځکه خو په خبره هم نه پوهېږي نه اوري نه کولی شي نو هیڅ فایده د مالک ته رسولی نه شي او نه پوهېږي ځکه څه اوري نه او بل هغه کس دی چې هغه هر کار کوي په عدل سره په انصاف سره طاقت پکې وي او خیارتوب کارونه وي په سمه لار باندې تلی شي مقصد ته رسېدی شي فرق کولی شي په مابین د ښه او د بدو کې د ښې لارې د کږې لارې نو دا دواړه دا برابر کېدی شي جواب دا دی چې چیرې هم دا برابر نه دي نو دا مثال د معبودان باطله و لکه بت دی یا خاوند د قبر دی هغوی هم خبرې نشي کولی او لاس او خپې هم کار نه کوي بلکې په غسل او په کفن کې هم د ژوندو انسانانو ته محتاج دي او که ته دې څه وغواړې چې ما دپاره دا مشکل حل که هغه هم دله نشي حل کولی ځکه هغه څه اوري نه او بل طرف ته معبود برحق الله تعالی دی چې هر څه دې اوري نظام چلوي د ټول کائنات او د ټول عالم نو دا دواړه برابر دي جواب دا دی چې دواړه نه دي برابره رب العالمین فرمایي وضرب الله مثل الرجلين بیان کړی دی الله تعالی یو مثال د دوو سړو احدهما چې یو د دغې دواړو نه ابکمو هغه چاړه دی ګونګی دی یو ګونګی دی چاړه دی لا يقدر على شيء نه لري هیڅ طاقت په هیڅ یو شیز باندې طاقت نه لري قادر نه دی په هیڅ یو شیز باندې معنا نفع نشي ورکولی ځان ته ضرر نشي دفع کولی د ځان نه بلکې وهو کل علی مولاه بلکې حال دا دی دغه انسان چې دا چاړه او ګونګی کلون دا بوج دی بوج دی معنا ټوله خرچه او ټوله نفقه او هر څه دا مالک کوي علی مولاه په خپل مالک او خپل بادار او سید باندې اینما یوجهو کوم خواته یوجهو چې مخ ورله اړوي معنا لیږي یو شیز پسې لا یأتی بخیر نه راوړي هیڅ خیر لره ځکه راوړی نشي لا یأتی اصل کې معنا دا ده نشي راوړلی خیر لره طاقت یې نشته دی ده هل یستوي هو ومن یأمر بالعدل الله فرمایي چې آیا برابر دی دغه کسان دغه شانې کس چې چاړه دی ګونګی دی هیڅ خیر پکې نشته دی د چا ضرورت نشي دفع کولی چا ته خیر رسولی نشي ومن او هغه ذات یأمر بالعدل چې امر کوي بالعدل په انصاف سره
معنا داره چې حکم په کائناتو کې چې چلوي هم دغه ذات وي. وهو على صراط مستقیم او هغه دی په لاره نیغه باندې. دا دواړه برابر دي په سمه لار چې څوک روان دي او په کږو لارو نه دي برابر. نو دغه شان د معبودان باطله او معبود برحق چې الله تعالی دی دا دواړه هم سره برابر نه دي. الله حقدار د بندګۍ دی او دا نور چې دي دا نه دي. ولله غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. په دې آیات کې الله رب العالمین دا خبر بیانوي چې الله سره ډېر علم دی او د دې معبودانو سره علم نشته. وګورئ قیامت به کله راځي، دنیا به کله فنا کېږي، شپېلۍ به کله وهلی کېږي. دا ټول علم دا د هیڅ چا سره نشته سوا د الله تعالی نه. الله رب العالمین سره دا علم دی او الله چې وغواړي نو دا هر څه به داسې زر راولي لکه د سترګې رب، بلکې د هغې نه هم نږدې. قدرت ته هم اشاره ده. نو رب العالمین فرمایي ولله غیب السماوات، خاص د الله رب العالمین د پاره د علم د پټو شیزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې. په دې ټولو باندې رب العالمین خبر دی. ستاسو په رازونو خبر دی، ستاسو په حاجتونو باندې هم. وما امر الساعة او نه دی امر نه مراد قیام د قیامت په سرعت او په اسانوالي کې الا کلمح البصر مگر پشان تا د رب د سترګو. لمح ویل کېږي پټول او خلاصول د سترګو چې پټې کې او بیا پسې کولاو کې. پښتو کې د تعبیر پر رپا د سترګو سره، یعنی د سترګو په دې رپا کې څومره ټیم لګي په دومره زر وخت کې به رب العالمین قیامت قائم کی، دومره زر وخت کې به حساب کوي. او هو اقرب او یا د دین هم ډیر نږدې. د سترګو دا یو باڼه چې د بل سره لګیږي دې کې څومره ټیم لګیږي؟ بالکل هغه سکند هم نه، ثانیه هم نه، دا هغه سلمه ثانیه هم نه، بلکې د هغې نه هم نږدې وخت چې رب العالمین وغواړي. ان الله یقینا الله تعالی على كل شيء په هر یو شی باندې قدیر قدرت لرونکی دی. الله رب العالمین ته ډېر آسان ده. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. په دې آیات کې الله رب العالمین دا خبر بیانوي چې انسان د پیدایش په وخت کې په هیڅ یو قوت باندې د قوت نو حاصلات، قوت د پوی په دې معنی نه پویدو دا انسان، او نه چې به د خبر ورته وکړله د هغې تمیز به کولی شو، بلکې الله رب العالمین ورله دا قوتونه ورکړل د فهم او د علم. لکه د فهم او د علم دا درې قوتونه دي. زړه دی چې انسان په سوچ کوي، فکر کوي، اوریدل دی چې خبره واوري زده کی، او لیدل دی چې وی ګوري په خپله سټډي وکړي، مطالعه وکړي، یو شی زده کی. تاسو خو چې پیدا شوئ په سم نه پوهېدلی، دا آلات د علم دا درله چا درکړي؟ دام الله تعالی. نو رب العالمین فرمایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم، الله تعالی را ویستلی تاسو ای انسانانو من بطون امهاتکم د خېټو د میندو ستاسو نه، لا تعلمون شیئا چې نه پوهېدلی تاسو په هېڅ شیز باندې. په داسې حالت کې تاسو پیدا شوئ چې هېڅ نه پوهېدلی. وجعل لکم پیدا کړي دی رب العالمین ستاسو دپاره، نه پوهېدلی په هېڅ شي معنا په خیر او په شر باندې. نو رب العالمین پیدا کړل لکم ستاسو دپاره السمع غوږونه، والابصار او سترګې، والافئدة او زړونه چې په دې سره تاسو علم حاصلولی شئ.
دا درې قوتونه الله ذکر کړل. کنه انسان کې نورم ډیر دي خو دا درې بنیادونه دي. لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو شکر وکئ، بندګي وکئ د رب العالمین. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء، بلا دلیل الله تعالی ذکر کوي په خپل وحدانیت او په خپل حقانیت معنی چې صرف رب العالمین حقدار د بندګۍ دی. تاسو وګورئ دا مرغان چې په دې هوا کې ګرځي او نه راغورځېږي خو ښکلي روان وي، لکه موږ او تاسو چې په ځمکه روان یو، مرغان داسې په هوا کې داسې په نرمه روان وي. داسې څوک شته بغیر د رب العالمین نه چې دا کنټرول کي، د راغورځېدو نه په امن کې کی؟ نه نشته. نو رب العالمین فرمایي الم یروا الی الطیر، آیا دوی نه ګوري په طرف د مارغانو باندې، نه ګوري طرف د مارغانو ته، مسخرات چې مسخر کړی شوي دي، تابع کړی شوي دي، تابع دي فی جو السماء، په هغه هوا او فضا د اسمان کې، یعنی نه په اسمان کې دي او نه په ځمکه کې دي بلکې په درمیان کې دي او ګرځي په دې هواګانو کې، ښي طرف ته او ګس طرف ته الوزي. ما یمسکهن، نه ساتي دوی لرا د پرېوتلو نه، یا نه دي ټینګ دوی لرا د پرېوتلو نه، الا الله، مگر الله تعالی. بل داسې قوت شته چې دا مرغانې په اسمان کې کنټرول کړي؟ نه، صرف الله دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقینا په دې کار کې، فی ذلک نه مراد دا دی چې دا په اسمان کې مرغان چې کوم دی راټینګ کړي دي د را پرېوتلو نه، لآیات خامخا دلیلونه دي د الله د وحدانیت، نښې نښانې دي د قدرت د رب العالمین، لقوم یؤمنون، د پاره د هغه قوم چې ایمان لري. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وس الله رب العالمین بل نعمت بیانوي چې دا ټول نعمتونه په تاسو الله کړي، او دې ته عقلي دلایل وایي چې لږ سوچ او فکر کوئ کنه، چې سوچ او فکر مو کو په خپل رب العالمین تاسو پیژنئ چې الله تعالی حقدار د بندګۍ دی. نو الله فرمایي والله، الله تعالی جعل لكم، پیدا کړي ستاسو دپاره، من بیوتکم، د کورونو ستاسو نه، سکنن، ځایونه د اوسېدو، یا بیوت نه مراد کوټې ستاسو، کمرې ستاسو. من بیوتکم کې اشاره ده چې ټول کور کې خو سړی نه اوده کېږي، په یو ځای کې وي، د کور یوه حصه کې آرام کوي. دا عقل تاسو ته چا درکو چې د ځان د اوسېدو دپاره کورونه جوړ کړئ؟ دا هم درله الله رب العالمین درکړی. وجعل لكم من جلود الانعام بیوتا، او پیدا کړي دي ستاسو دپاره من جلود الانعام، د څرمنو د څاروونه، د څرمنو د حیواناتو نه، بیوتن، کوټې دله جوړې کړي کورونه، تستخفونها، چې سپک مومئ تاسو هغې لره، یعنی بارولی شئ، یوم ظعنکم، په ورځ د سفر ستاسو، و یوم اقامتکم، او په ورځ د دیره کېدو ستاسو که یو ځای کې دیره کېږئ. جلود الانعام نه مراد څرمن دي، د څرمن نه خیمې جوړېږي. نو که سفر کوئ د ځان نه راتاوې کوئ او د ځان سره بارولی هم شئ، او که په یو ځای کې اوسېږئ نو ځان نه د ځان دپاره ته سورې جوړولی شئ. دا چا کړي دي دا ټول؟ که ستاسو څرمن ته ضرورت دی او الله څرمن یې نه پیدا کړی نو تاسو یې پیدا کولی شئ نه، او بیا دا دومره عقل تاسو له چا درکړی؟ دا رب العالمین. ومن اصوافها، او د پیدا کړي دی رب العالمین د وړیو د دغه چارپایانو، د دغه حیواناتو نه. اصواف ویل کېږي د ګډو، د ګډې دا څرمن چې وي او د پاسه پې دا پشم شانتې وي، دغې ته ویل کېږي صوف، اصواف. و اوبارها، او د پشم د هغې نه، او بار چې دی دا د دې اوښانو د څرمن نه چې جوړېږي. و اشعارها، او د ویښتانو د دې څارو نه، دا اکثره د دې ګډ د بیزو وي، او دا ټول په فایده کې راځي. دې ټولو نه څادرې جوړېږي، کپړې ته جوړېږي. نو رب العالمین فرمایي چې پیدا کړي مې دي درله د دغه
د ګړو د بیزو د اوښانو د دې څرمنو د دې پشمنو نه څه شی مل پیدا کړي اساسا اسباب د اغوستلو او اسباب د غوړولو اسباب د اغوستلو لکه جامې شوې څادر شو وغیره ومتاعا او د پاره د پیدې اخیستلو یا سامان د کور سامانونه الی حین تر یو وخت پورې الی حین نه مراد چې ستاسو د مرګ پورې او یا د حیوانات چې کله مړه شي یا د قیامت پورې د دنیا کې د فایدې واخلې تاسو والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر فدیات کې الله رب العالمین نور نعمتونه بیانوي چې انسانانو رب العالمین په تاسو څومره نعمتونه کړي والله الله تعالی جعل لكم پیدا کړی دي جوړ کړی دي ستاسو لپاره مما د هغې نه خلقا چې پیدا کړی دی الله چې څه شی پیدا کړي د هغې نه جوړ کړي دي څه شی ظلالا سوري رب العالمین جوړ کړي دي ظل جمع ده سوري الله رب العالمین پیدا کړي د غرونو د دیوالونو د ونو بوټو دې کې فایدم دا ده چې انسان کله کله ضرورت وي یخو هواګانو ته د ګرمۍ نه د بچاو د وریځو سوري دي نو رب العالمین فرمایي چې والله الله تعالی جعل جوړ کړي دي لکم ستاسو دپاره مما د هغه څه نه خلقه چې پیدا کړي دي رب العالمین ظلالا سوري د سوري دویمه ترجمه دا ده چې ځایونه د پټېدو د ګرمۍ نه پټ شي د باران نه پټ شي داسې سوري رب العالمین جوړ کړي د سوري کې څومره حکمتونه دي که چیرې وریځ راتلی او سوری ورسره نه وي الله ته خو اسانه وه داسې یا ونه وه او سوری نه وي د ونې لاندې هم ګرمي و یا تا بره چت دې جوړ کړی دی او بیا هم لاندې سوری نه وي د انسان تقریبا د ژوند ډېره حصه چې تیریږي هغه سوري ته تیریږي او دا سوري دا چا پیدا کړي الله تعالی وجعل لكم من الجبال اكنانا نو سوري پیدا کړي دي په دې سورو باندې تاسو ځانونه د ګرمۍ نه پټوئ وجعل لكم من الجبال او پیدا کړي دي رب العالمین ستاسو د پاره یعنی جوړ کړي دي من الجبال د غرونو نه اکنانا غارونه جوړ کړي دي اکنانا معنا اصل کې دا ده چې تاسو الته پټېږئ اوسېږئ بېغمه بېدرده وجعل لكم سرابیل تقیکم الحر او پیدا کړي دي ستاسو دپاره سرابیل معنا کمیسونه د وړۍ او د کتان وغیره نه تقیکم الحر چې ساتي تاسو د ګرمۍ نه وسرابیل او کمیسونه د اوسپنې الله له برابر کړي تقیکم چې ساتي تاسو بأسکم په وخت د جنگ ستاسو کې د دشمن د حملو نه لکه زغرې وغیره شوي کذالک هم داسې چې تیر شو چې دا پوره نعمتونه در باندې کړي یتم نعمته الله رب العالمین پوره کوي نعمت خپل علیکم په تاسو باندې لعلکم تسلمون د دې دپاره چې تاسو حکم د الله تعالی ومنئ کوم مسله کوم حکم درته الله بیانوي هغه ومنئ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين پس که دوی مخ وګرځوي پیغمبر او ستا خبرې ونه منله فإنما عليك البلاغ یقینا ستا په ذموارۍ باندې صرف البلاغ رسول د مسلې دي المبین ښکارا نور منل او نه منل په دې باندې ته مکلف نه ای پیغمبره يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون په دې آیات کې الله ذکر کوي چې نعمتونه په الله تعالی کړي دي او اقرار هم کوي چې دا نعمتونه د بره نه شوي دي خو عملونه ټول د دې خلاف دي چې شکریه ادا کړي شرکونه کوي نو معنا دا ده چې يعرفون نعمة الله
دا خلق چې دی دا مشرکان پیژني نعمتونه د الله تعالی ثم ينکرونها به انکار کوي د دغه نعمتونو نه انکار کوي د دې نعمتونو نه انکار داسې دی چې نسبت د شفاعت چې کوي به خپلو باطلو معبودان ته چې دا بوتان دا باباګان به په ورځ د قیامت زمونږ دپاره سپارش کوي دویم دا دی چې اقرار د نعمتونو کوي په خوله خو عمل کې خلاف کوي عمل چې دی د توحید او د سنت مطابق نه دی په ځان باندې نه عملی کوي او یا په زړه کې پیژني چې دا نعمتونه د الله طرفه دي خو په خوله باندې نه وایي نو د نعمت نسبت غیر الله ته کول دا د نعمت ناشکري ده چې تا باندې نعمت الله کړی دی او ته کم بابا ته یا کم پیر ته یا کم بت ته منسوب کې چې دا ما باندې هغه کړی یا انسان ته منسوب کې نو رب العالمین فرمایي یعرفون پیژني دوی نعمت الله نعمتونه د الله تعالی ثم ينكرونها بیا داغین انکار کوي واکثرهم الكافرون او زیاد د دوینا کفر کوي او کافران دي الله رب العالمین دې زمونږ استاد شوق او رغبت مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د قران مطابق ژوند مونږ او تاسو تراکي آمین یا رب العالمین وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين